السلام علیکم احمدofficial یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته په خیر راغلی. دوستانو نننۍ ویډیو کې ایرفوټونو په اړه معلومات درکوم. کم چې نن سبا وخت کې مانه زیات شمېر وطنوال پوښتنه کوي چې ګواکې ایرفوټونه دوباره بندیږي. که چیرې دغه پوښتنه مانه کومو کسانو کړې وی نو شاید ما ویډیو نه وه په تیاره کړي، خو چې دا پوښتنه زیاته شوې ده نو ما دا ښه وګڼله چې تاسو ته یو ویډیو پرې تیاره کړم او د هغې ترڅنګ به د کابل دوبۍ په روزونو په اړه هم معلومات درکړم چې کوم کسان اوس د کابل څخه دوبۍ ته راځي دوی ته د اپروولونو ضرورت شته او که نه، او ورسره هغه هیوادوال کم چې اوس مهال وطن کې بند پاتې دي دوی 6 میاشتې 7 میاشتې حتی 10-12 میاشتې وخت پورې کیږي او په دې کې د ځینې کسانو ویزې هم ختم دي. غواړم چې په نننۍ ویډیو کې د واړو باره کې معلومات درکړم. نو راځئ چې د ویډیو په ګډه سره وګورو. خو هیله مې دا ده چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. دوستانو آریانا هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې کوم کسانو د دوبۍ ویزې دي نو دوی ته د اپروول ضرورت نشته، بس صرف په سیستم کې به خپل ځان چیک کړي. کوم چاته چې شین نښان ورکړی شوی دی نو دوی کولی شي آریانا هوایي شرکت سره سفر وکړي. مخکې به کوم چا چې د دوبۍ ویزه وه نو دوی نه به د دوبۍ جوازاتو اپروول غوښتنه کېده، خو اوس آریانا هوایي شرکت د دوی څخه د دوبۍ جوازاتو اپروول غوښتنه نه کوي، بس صرف سیستم کې به خپل ځان چیک کړي. کوم چاته چې شین نښان ورکړی شو نو ته به اجازه ورکوی کېږي چې آریانا هوایي شرکت سره سفر وکړي، او کوم چاته چې سور ورکړی شو نو دوی ته په یو هوایي شرکت کې هم اجازه نه ورکوي چې اماراتو ته سفر وکړي. دوستانو دلته یو یادونه کوم چې په اوسني وخت کې هیڅ کوم چاته د اپروول ضرورت نشته. کوم کسان چې اماراتو ته راځي هیڅ یو هوایي شرکت هم د دوی څخه اپروول نه غواړي، بس صرف هغه سیستم کې ځان چیک کول دي. دوستانو هغه هیوادوال کوم چې اوس مهال په وطن کې دي او دوی باندې په وطن کې د 6 میاشتو څخه زیات وخت تیر شوی دی او یا د دوی ویزې ختم شوي دي نو دوی ته به واړو ته معلومات هم وي چې د دوی ویزې اماراتو حکومت د 2020 کال 12 میاشتې 31 تاریخ پورې په اتوماتیک ډول نوي کړي وي، خو تر اوسه پورې اماراتو حکومت دوباره کوم اعلان نه دی کړی. کم کسان چې اوسه پورې هم په وطن کې بند پاتې دي او د دوی ویزې 2020 کال 12 میاشتې 31 تاریخ پورې نوي شوي دي چې د دې تاریخ نه به نور هم وخت ورکړی شي او که نه. دې باره کې تر اوسه پورې اماراتو حکومت کوم څه نه دی ویلي، خو کوم چا چې ویزې ختم دي او دوی په وطن کې دي دوی ته زما مشوره دا ده چې اماراتو ته د بیرته راشي. اول خو هغه کسان کوم چا چې وطن کې ویزه ختم شوي ده او دوی ته د کال اخره پورې وخت ورکړی و نو دوی چې کله اماراتو ته راشي دوی سره یو میاشت وخت شته چې خپله ویزه نوي کړي. که چیرې دوی په یو میاشت کې دننه خپله ویزه نوي نه کړه نو دوی پسې به مخالفي یا غرامي شروع شي. خو دې سره هغه کسان کوم چا چې ویزې نه دي ختم هغه به څه کوي. دوستانو دې باره کې زه تاسو ته معلومات درکړم. کوم کسان چې په وطن کې بند پاتې دي هغه تر اوسه پورې نه دي راغلي او د دوی 6 میاشتې یا 8 میاشتې وخت پورې شوی دی، دوی غواړي چې نور هم وطن کې پاتې شي. نو دغه کسان کولی شي چې وطن کې پاتې شي. دوی ته تر اوسه پورې هیڅ کومه ستونزه نشته او نه اماراتو حکومت دې باره کې هیڅ هم نه دی ویلي. دوی کولی شي چې 12 میاشتې نه پس هم پاتې شي، ولې چې دې باره کې څو میاشتې مخکې اماراتو حکومت اعلان کړی و چې هغه کسان کوم چې وطن کې بند پاتې دي نو دوی ته به موږ واپس راتللو وخت هلته ورکوو کله چې په نارمال حالت سره پروازونه شروع شي. نو دا چې تر اوسه پورې هم پروازونه په نارمال حالت کې نه دي، مقصد کرونا ټیسټ هم غواړي، دغه سره دغه سیستم کې خپل ځان چیک کولو سیستم هم دی. نو هغه کسان کوم چې وطن کې دي او دوی ویزو کې وخت دی دوی کولی شي چې پاتې شي، هغې دپاره کومه مسله فی الحال نشته. خو بیا هم که دې باره کې اماراتو حکومت کوم اعلان وکړي انشاءالله زه به تاسو ته بیا معلومات درکوم. اوس به راشو هغې پوښتنې ته کوم چې د ایرپورټو بندېدو په اړه ده. دوستانو زه دې ته نه پوهېږم چې داسې یوه خبره چې خپل هم سړی سوچ وکړي چې هغه هیڅ کوم حقیقت نه لري نو زه نه پوهېږم چې تاسو پرې څنګه باور کوئ. خو خیر په هر حال کوم چا سره چې تشویش ملګری دی چې ګواکې ایرپورټونه دوباره بندېږي نو تاسو نه زه پوښتنه کوم کوم چې اماراتو کې پاتې کېږئ حالات خو تاسو هم ګورئ چې ورځ تر بلې ښه کېدو طرف ته روان دي او ابوظبي حکومت هم اعلان کړی دی چې راتلونکي 2 هفتو کې به دوی زیات ځایونه دوباره خلاص کړي او د کرونا وایرس واکسین هم شروع شوي دي. نو په دې صورت کې به ایرپورټ څنګه بندېږي؟ کومو دوستانو سره چې دا تشویش دی هغو ته زه ډاډ ورکوم چې تاسو هیڅ مه ورخطا کېږئ، نه ایرپورټونه بندېږي او نه پروازونه بندېږي. خو هغه صورت کې دا دواړه بندېدی شي کله چې امنیتي ستونزه شوه یا کم پرواز کې تخنیکي کومه ستونزه راغله نو په دې صورت کې بندېدلو امکانات شته. لکه څنګه چې نن کابل ایرپورټ د امنیتي ستونزو له وجې تقریبا 1.5 ساعت 2 ساعته بند شوی و، هغې نه پس دوباره خلاص شو.
نو داسې کیدای شي چې ایرفوټونه یو څه وخت لپاره بند شي. نور تاسو مه ورخطا کیږئ، انشاءالله چې ایرفوټونه نه بندیږي. نو هیله لرم دوستانو چې تاسو به پوه شوي وئ. که کومه پوښتنه څه لرئ نو همدغه واتساپ شمېره چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې ما سره تماس ونیسئ او د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کې به وئ. انشاءالله چې زموږ په وخت خبره ومه. که چېرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ضرور سره سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. نور مو په الله سپارم. تله په امان.